ښځه په حالت د جنابت کې او په حالت د حیض کې او په حالت د نفاس کې چې کومې کپړې وي زیات هغه کپړې پاکې دي او که ناپاکې دي. ګران کتونکو تاسو ما سره په دغه کلیپ کې دغه مسله وګورئ او دغه مسله ډېره زیاته اهم او ضروري ده او دغه مسله نور مسلمان سره هم شیر کړئ چې تاسو ما سره په ثواب کې پوره برخه نصیب شي. ګران کتونکو چې کومه زنانه په حالت د جنابت کې یا په حالت د حیض کې یا په حالت د نفاس کې کومې کپړې وینځي نو دغه کپړې پاکې دي، دغه کپړې بیا اغوستل جایز دي او دغه کپړې ناپاکې او پلیتې نه دي. لکه څرنګه بخاري شریف حدیث مبارک رانقل کړی دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې یو ځل زه په حالت د جنابت کې وم او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره په لاره باندې روان وم او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک زما لاس نیولی و. په حالت د جنابت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک زما لاس نیولی و او زه ورسره په یو ځای کې تشریف فرما شم. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک هم هلته تشریف کېښودلو. نو دغه صحابي مبارک فرمایي چې زه د هغه ځای نه داسې پټ شاندې راپورته شم او خپل ځای ته لاړم او ما چې د غسل وکړو هغې نه وروستو راغلم او د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک په مجلس کې تشریف فرما شم ځکه چې نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک دلته تشریف ایښی و. دغه صحابي مبارک فرمایي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک رانه پوښتنه وکړه چې ابو هریره رضی الله عنه مبارکه ته چېرته تللی وي؟ نو دغه صحابي مبارک فرمایي چې ما ورته عرض وکړو چې زه په حالت د جنابت کې وم نو زه تللی ما غسل وکړو. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته وفرمایي چې سبحان الله خو لیکن د مؤمن ظاهري جسم دا ناپاک نه وي. نو دې د وجې نه که چېرته د یو زنانه په جسم باندې ظاهري نجاست او پلیتی نه وي او په داسې حالت کې کپړې وینځلې نو دغه کپړې پاکې دي او دغه کپړې بیا اغوستل هم جایز دي. په دې کې منځونه هر څیز کېږي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.